ملګرو کوم خلک چې په یارو او سرانانو کې د سړک پر ځای وچه غوښه اخلي زما په خیال انټرنیشنل بیوقوفه دي. دا د لاندې غوښه نه ده بلکې چچړې دي چچړې. د لورلایي یو هندو ډاکټر ولو چې شو پرکاش صحیح خبره کړې او په صحیح معنی ول په لاندې کې مالګه زیاته وي ځکه بلډ پریشر لوړ پر اسمان یوریک اسید الرټ او انجام خدای په خبره داسې ده پخوانۍ زمانه کې لاندې د پښتون قوم مجبوري وه باران و واوره وله ژلۍ وه توره سیلۍ وه شین یخ و لارې بندې وې او په صفا ماحول کې کیوړه مالګه انډر مکمله توانایي او ناروغي بالکل نشته. او اوس لاندې یو ټیک ټاک پیشن جوړ سلو پر دا یارو پارو خارو باندې د سړک پر ځای دا وچکلمې پرتې دي د ډامبري او د کوچو د بسانو دودان کاربن ډای اکساید په بونس کې ورسره خرڅېږي نرخ یې 3000 روپۍ خوند یې لکه ټریفیک او موبلیل یعنی د زړه دوره د افغانستان حمله به ثابته سي. زما خیال دی چې د سپیو د خره غوښې دي رنګ یې مرته سوی دی نقصان یې وګوره فوډ پویزنینګ جګر ګردې ناروغي او کینسر په انعام کې بالکل فری. کسابانو د پښتون روایت او د کلتور پر نامه زهر مه خرڅوئ بایکاټ لاندې او باندې.